السلام علیکم. امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ او د ژوند په خوشحالو کې به یې. د پښتو ډرامو جوړېدلو په وخت کې کم کارونه کیږي. که آیا غواړئ چې تاسو هم خبر شئ نو ویډیو تر اخیره پورې وګورئ او که چا تر اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو هم اوس سره زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ. دوستانو پخوانۍ ډرامې به یو د نصیحت نه ډکې وي او بل به پکې سادګي وه. خو نن سبا داسې دور راغی چې هغې سادګۍ نه یې فحاشي او د نصیحت نه یې پښتنو ته لویه بې حیایي جوړه کړه. یو څو پکې پنجابي ډمې هم راولي او ډېرو غلطو کپړو کې پې ډانسونه کوي او همدغه ویډیوګانې بیا دوی را اخلي او هغه ویډیو په یوټیوب کې اپلوډ کوي چې هیڅکله د کتلو نه دي. خو زه حیرانه په دې یم چې په دې کې چې کوم پښتانه اداکاران کار کوي دا کور کلي کې څنګه سترګې اوچتوي او خپلو بچو ته څنګه ګوري. رښتیا هم ډېره بې شرمه خلک دي چې ټوله معاشره هم د دوی د لاسه خرابه شوه. د دوی ډرامې صرف د پیسو ګټلو دپاره جوړیږي. خو زما دا یو خبره یاد وساتئ چې دا پیسې به یو ورځ دوی ته بلا جوړیږي. نو دوستانو دا به زموږ نننۍ ویډیو چې تاسو سره مو شریکه کړه. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو چینل له سر یو لایک ضرور ورکړئ او اوس راکړئ ماته اجازت په خپلو دعاګانو کې مو یاد ساتئ. د لوی الله په امان.